رنبای مسئلہ خدا دا چھے کم سڑے مرشی اغا تا مر موائی بلکہ اغا جوندے دے او جوند چھ دے دا دا مرگ نرستو بیا دا قبر جوند دے پا دی قبر کے دا مری جوندی دی خود تاسو پہ نپوئے گئے پا دی زیدائی و سوال واردی گی چھ پا قبر کے سڑے جوندے نو جوند چھ دے دا خود پا روح سر تعلق لری او پا روح باندی گی سڑے چھ مرشو داغد روح دو مقام دی یو مقام دے علیین ورتوائی او یو مقام دے سجین ورتوائی علیین چھ دے اغا پا جنت کے اوزے دے یا پا آسمانونو کے اوزے دے او سجین چھ دے اغا پا جہنم کے اوزے دے سڑے چھ مرشد اغا روح کنیک وی نو علیین تلاش او دا خبر لگ پا غور زکا واوری چھ زمون روح لدا دو لاری دی چاہتم پتہ نہ لگی چھ زمان روح با علیین تزی و کسی جین تا بس اللہ دن دا سجین نہ ہو سکتا مونگ چمڑکی گو نو مونگ تا دا پتہ نہ لگی چھ زمون روح با کم زی تزی کوشش خدا کو چھے اللہ پاک زمون روح علیین تواستے خو پتہ نہ لگی دا معشوقی خواہدہ چھے اغا ما عرضے تبوزی مونگ خو برائے نام زان عاشقان گنوں اس دا سپتہ لگی چھ دا جماعت کے سمر خلق ناس تی چھ دے کے دا خدای منظور نظر بسو کی ناس خورتا ٹول یہی تاسو لاندے ناس تی زپا ممبر ناس تی مونگا ٹولو کے دا اس پتہ نہ لگی چھ دا خدای منظور نظر بسو کی رمضان ہوئی چھے عاشقان دیر پرات رمضان دی پا درد سنم عاشقان دیر پرات رمضان دی پا درد سنم خدا پہ خبر دے چی دیار مینا بچا سروی اس پر مقبول عبادت پٹول عباداتو کے پٹ دے چاہتا دا پتہ نہ لگی چھ ما حجو کو دا قبول شوے دے کنا ما منزو کو دا محبوب دربار کے قبول شوے دے کنا ایس پتہ مقبول عبادت پٹول عباداتو کے پٹ دے دیکھے راز دا دے چھ دا پتہ تا تو لگی چھ دا عبادت خدا تا دیر خوخت ہے نو مغا یو تبکینے نور ٹول عبادات بپرے دی لہذا قدرت دا شے پٹ دے دا پارا ساتلے دے چھ ہر نیکے تب اور ترغاڑا اوزے پتہ نہ لگی چھ دا محبوب رضا پا کما کی نو مقبول عبادت پا ٹولو عباداتو کے پٹ دے تاسو گو رئی دا لیلت القدر شپا پا ٹول کال کے پٹا دا علت تعین اچا تدا پتہ نشتا چھ لیلت القدر کما شپا دا رمضان کے داو یوشتما داو دروشتما داو وشتما داو یو کم دیر شما داو دا لیکن مخصوص اش پچم دغا دا پٹول کال کے پٹا دا دیکھے سراز دیکھے داراز دے چھ ٹول کال کی ام دے یوش پہ تچر تکین نہیں بلکہ دارش پہ بقدر کہے یو بزرگ نہ چاہتا پوسو کچھ دا لیلت القدر شپرا تھا او خایا بزرگ ورته وی چې خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب قدر است اگر تو قدر بدانی او خواجه د لیلۃ القدر د شپې څه تپوس کې والله عرش په د لیلۃ القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي عرش دغه د لیلۃ القدر شپه څه ته وایي محبوب سره ملاقات ته وای یار سره ملاقات ته وای دا عاشق سړی چې کوم شپه محبوب سره د ملاقات وی او دته وای چې دا ټوله دنیا واخله خو دا نن د یار د شپې ملاقات چې دا شپه پرې ده عاشق چې وی به والله دنیا سکه چې د دې عمر لس دنیاګانې راکې نو د یار یو شپه په ورنک دا سملا چا کړی دي اوس مونږ په دې خبرو څه پوهېږو مونږ هو تاسو ته مې ویلي چې زړې ګډې یو چې چاره تشین ډکې د جوارو خوځول هغه پسې بې نارې وو
اوس په دې مونږ څه پوهېږو چې هرکله ټوله دنیا واخله خو یار سره دا یو شپه دې باندې عمر فاروق پیدا یا په دې ابو بکر صدیق پیدا. عمر فاروق ورته وی او صدیقه په غار حرا کې چې تا یو شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیرا کړې و او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ستا په پتون پروتو. اے ابو بکر زما د ټوله زندګۍ عدل او انصاف او ایمانداری دار څه تو اخلا خو د غار ثور یو شپه مال راک د پیغمبر په خوا کې چې تا یو شپه کړې و ایو شپه مال راکا او زما د زندګۍ سمرا کرتوتونه چې دی ټول تو. ابو بکر ورته وی چې یو شپه خو ډیر شه ده دا غشپې یو سکند والله کنه په ټوله دنیا ورکم او نه په مافیا ورک یو سکند. اوس په دې خو عشاق پويږي په دې خو هغه خلق پويږي چې چاته دا درد نصیب شوی وي چې د یار په خوا کې یو غنټه ټوله دنیا باندې څوک نه وي د یار د زلف یو وخت والله که په ټوله دنیا څوک وي یو وخت د یار یو بوسا دا د جنت په خوان باندې نه ورک. جنت سي جنت خو یو طبعی لالچ ده چې قرآن ورکړی دی. دنیا کې چونکه انسانی طبیعت داسي چې خ خوراک اړه غواړي خزه اړه غواړي خ بنگلې اړه غواړي نو قرآن ویلی دی چې جنت کې به خ خوراکونه می او خزه بمی او بنگلې بمی او دا مقصود به ذات شه د مسلمان په ژوند کې اړو جنت دی نه مقصود به ذات شه د خدای رضا ده مقصود به ذات شه د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په خوا کې اوسېدل دي. نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے محمد پہ دل ہم فدا کر چکے جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے. مقصود بے ذات شے عزیزانو اغد محبوب رضاوی جنت نہیں جہنم نہیں. دا یو خزینه تپوسو کوي خزینه رابعه بصری نامه نیمه شپه ده او خدای ته وایي چې یا الله کزه د عبادت د دې وجه کوم چې جهنم نګینه یریګما نو یا الله ما ابد الاباد د پاره په جهنم کې واچوا. کزه ته سجده د دې یری لګوما چې زه دوزخ نه یریګما نو ما ټول عمر په دوزخ کې واچوا. کزه ته سجده د دې یری لګوما چې زه دوزخ نه یریګما نو ما ټول عمر په دوزخ کې واچوا. او کدا لالچ می پړکه چې عبادت دې د پاره کوم چې ته جنت راکې نو خدای ما عمر له د جنت نه محرومه کا چې ټول عمر کې مال جنت رانه. اوس دین مخ کې اے الله ته زما پړه پوي چې زه عبادت نه د دوزخ د یری کوم او نه د جنت پتا ما کوم. زما پړه پوي چې زه عبادت دې د پاره کوم چې ته زما شي. خدای زه شپه ورځ منډه ترلې دې د پاره وام چې ته زما شي نه دوزخ لوام او نه جنت لوام. عزیزانو دغه رابعه بصری وا چار کله زه دې د پاره کوم چې ته زما شي نو یا الله دیری پکې ملګاوه ته زر زما شه کنه. د اولیاء خاص مقامی خدای سره د قرب خاص اوقات وی پدې تاسو نه پويږي او مونږ په هم نه پوي او نه زمونږ زمانہ کې چرتا زمونږ په علم کې داسې ولی شته چې تور نږدې شو خدای ته دې ورسې او خدای دا ټول جیب کوتري دي دا غنکپان دي د پیرای پجامه کې جیبونه پردي پرې کوي لګیا دي. بزرگان لاړ خاور لاندې شو کوي چرته پته نه لګي. عزیزانو عرض میں داو چې رابعه بصری بشپا کې راوه تبار او په دې کوسو کې به چغې والے چې جاگنا ہے تو جاگ لے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے. او د خدای بندگان ویښ شي
ویخ شید دی اسمان د سوری لاندې په خدای مې دی قسم وی ټول عمر به بیا د ځمکې د سوری لاندې او د پراته تپوس بم څوکړه شپکه زما عزیزانو عرض میں داو چې هغه ورته وی خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب قدر است اگر تو قدر بدانی ماند لیلت القدر د شپې څخه تپوس کې په خدای مې دی قسم وی ارش پد لیلت القدر دا خو کتا سره قدر پیداش اوس ارش په څنګه د لیلت القدر په دینه خو نه تاسو خبر یې او نه زه خبرم او نه د پاکستان عمومی طور مسلمانان خبر پاکستان کې خو ډېر قسمه خلق وسی ډېر قسم عرب بلا پکشتا پاکستان یو داسې مرتبان دے 4 شے اچار پکشتا ٹیپر پکشتا مولای پکشتا گازر پکشتا گوپی پکشتا او کدے نمخ کے لگ تحقیقوں کے نو مگے ام پکشتا دا اچارو پدے چاٹو کے او گورئی دلتا دا پہ خور کی چی چرتا اچار جوڑی گی دا مگے پکے پرتی زکا چی مگا اور ٹوب کی بیا تیراواتیا نشی بام پکے اچار شی چندخان پکے پرتی دادا چنڈخان پکے پرتی یو اچاری پاچار کی چنڈخا ما دا سکے ظالمہ ما تیوی تنپوئے گی مولانا صاحب دی چنڈخو تا پا ہندوستان کے پانی کا بلبل ہوئی پانی کا بلبل نوی چی ہندوستانیان پانی کا بلبل ورطا ہوئی او بیائی چی دے دے پکوڑوں کے دے تور باٹنگن پشان تلائی او خوری ہے نو کستاسو اچار کے پرے وطا نو سچل نو دا زمونگ ملک آغا مرتبان دے چی آرہ بلا پکے اس علاج بد چاچا کا علاج دا چکار ٹکڑے تا وخ ابلاس ورڑے او دا در تا یقینی چی دا اچار چی پا کم اچاٹائی کی جوڑو دے کے مگاوا نو پا ایمان ہوئے چی گوپی بخوندر کی دا دا چاٹائی غب گوپی چی کم اچار کی وی او دا در تا پتی چی دا اچار چی کمی چاٹائی کی جوڑو مگاوا پکی کمرچ لیلاس ورڑے مزہ بدر کی گوپی لے کوڑے نیمبو لے کوڑے نارنج لے کوڑے ٹیپر لے کوڑے زکه چې د دې تربیت مګي سره شوه نو د مګي اثرات دې کې راغلي نو خله تکړه بدینی چې الټي به پیو کی دا څه ده کنه عزیزانو زموږ وطن اچار ډېر خشه ده خواناک او مزیدار شه ده سړی هاضمه راولي خو چې دا د یقین راشي چې دې چاټای کې مګوا نو څه به خوند ملک ډېر ښه ملک ده د مسلمانانو ملک زمون آبائی او پدری ملک دے او چې مسلمان ځان ته وای او دای سوچ راشي چې دا د مسلمانانو ملک دی او قانون د پیرنګیانو دی امګه پکې دا شی دا د مسلمانانو ملک دی او قانون د پیرنګیانو دی قانون د انسان جوړ کړی د مارشل الله قانون دی تاسو پوه شئ نو عزیزانو دا ملک بچاله څه خوند ورکړي مزه خو به دا ملک الا مسلمان تور کوله او الا به خون کوله چې دا ورته یقین وي چې دا اچار لس پنځه شپږ قسمه اچار خوده خو په شوق اخرى دا مونږ په کور کې جوړ کړی دی او د شیشې په مرتبان کې جوړ کړی مګه خو څه کې مچم پکې نشتا هغه اچار څه چې هغه وبم خوندر کی اوس کې د ملک به مزاله کوله چې نن ستاد پاکستان نظام چې وي هغه عدل محمدي وي هغه نظام محمدي وي هغه قانون محمدي وي هغه شان او شوکت محمدي وي چې لغوندي بني آدم قدر ځان توای ایله بچری داسې ملک مزور نه زما عزیزان نن وګورئ ټول ملک لګیا دی چې بای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون نظام مصطفی پکار دی او دا چغی چې څوک وای دوی لګیا دي پاغي لیبل لګئی دا وطن غدار دی او دا د ټوډی دی او دا امن پسند نه دی او بس یو ټوټکا ورته راوباسي او پاغي کیونی سی او جیل ته واچي عزیزانو نن په دې ملک کې وګورئ یو تحریک دی چې هغه ته مارډي وای کده دې مارډي اصول دای چې دا ملک
کہ یو ٹکڑا مونگ بیلو بیا لعنت پاغا خلق او پاغا قوم چې دوی سره مرګرتیا کوي دا ٹھیک دا لعنت پاغا قوم کده دوی اصول دای چې مونږ ملک بیلو یا صوبه سرحد بیلو یا سندھ بیلو یا بلوچستان بیلو بیا دا مارډي او عظیم لعنت ته د دوی مرګرتیا حرام او ناروا ده او کده مارډي غرض او مقصد دای چې په دې ملک جمهوریت ته او د جمهوری ملک حکومت چې ده هغه عوام کوي ا د فوج کار نه ده په دې کې دوی حق بجانب دي په دې کې دوی حق بجانب دي د فوج صرف د ملک سرحدات ساتل د ملک بیرونی خطرات ټل کول دا د فوج کار ده په اندرون کې حکومت کول د فوج کار نه ده اندرون کې د فوج دومره کار ده چې عوام اون خطا فوج دراشي او خلاص دي کی هغه نه بعد دی جوړاو کی او اقتدار دی بیا عوام دې د پاسم ما ذاتی طور ویلیو ذاتی طور چې کتا او صدر پاکستان تا په دې ملک پر روپے کې شپاره سنه نظام محمدي راوستو نزا اول سرم چې وځه مې څوکلال کې نو زبستا بدونه وای یو شی مونږ غوښتو شو کنه دداس یو شی او سیاسی به وای چې وزارت د زماشي نه پد بلا دي ارڅو لګي نظام مصطفی غوښتو هغه راغی د ملک فیصلیم په قران غوښته او اراله بس خبر خلاص زب هغه نه نو هغه له دوی څه چل کړي دي هغه له خان خوي مولیان پیدا کړي خان خوي خو پیژنې کړي خان خوي دې ته وای چې د مولیانو کې بعض خلق داس چې د خان او د غریب جګړه شي وای راځه مولانا صاحب ته ورزو چې مال راشي غریبم خبره تیره کی خانم تیره کی نو زویم چې غریب ته هم دی وقفه خان خوي کړي ته غول خوري خان خوي نو دا خان خوي مولیان مونږ کې ډېر اگر چې په خان باډو غریب ملامت نشي غریب کله ده خان مقابله کړي دا همیشه زیاته خانانو کړي تاسو راشي په دې صوبه سرحد کې وګورئ چې خانانو او نوابانو سال جوړ کړي زه خو زه کوم چې کله به چې د ورسک بند راوشي قیامت برپا کړي خانانو او نوابان تاسو راشي وګورئ دا تاسو دا منبران چې جوړ شوي چې دوی سال جوړ کړي یا وای ما به مشرکه بل وای ما به مشرکه سوداګانې پکې شروع دي 2 لکه 15 لکه 3 لکه سوداګانې دا زمون په وټونو چې سړی شوی دي ایندن په 3 لکه روپے د خپل ووټ سودا کوي لګیا ډېر رحمان بابا ډاکټر ته ورغلو هغه چې نبض لیدلې ده وې چې ته خالقه بیمار او ډېر بیمار سب بیمار وي تا ته د عشق بیماری دا عشق نه توبه او باسنو جوړ بش هغه ورته دا کار خو نشم وې چې نشي کوله خدای دې نور زیات کا چې را روان شنو خپل محبوب ته وای چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بدتر وې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بدتر وې ستا په عشق کې ډاکټر راته وې چې خدای دې دینه زیات کا ځکه چې ته د عشق نه توبه نه وباس دا قوم چې دینه زیات غرق شي دا د قابل دي دینه زیات قرآنونه وکړه سره په قرآن ټوک یو خزه ورته وې تا خو قرآن کړو کنه بیا دی ولې اخوابل بنچ تا ټوپ والو ویل قرآن میں کړو کنه نو تا سره هم نکاح نه وتړل دا خبره خزه کې غیرت او سړو وای مرد ہر جائی ہے ہر گل پر نثار دل مگر دیتی ہے عورت ایک بار خزه کې دا غیرت او سړې دا زما عزیزانو عرض میں داو چې دا ملک به عالم ملکیږي ولا به سټ کیږي چې د ملک قانون یوش او هغه صرف قرآن او حدیث
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم